بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. دا کومه طریقه چې تاسو ته ښیم دې ته پریسنګ او ویسنګ وي. پریسنګ چې دا مخکې تیاری دی او ویسنګ چې دی د تخمدان تیاری دی. نو دا د خوسیو دپاره چې هغه د هغې عمر د 12 میاشتو نه تر 3 کلونو پورې د هغې دپاره دا کارول کېږي. دې ته همغږیتوب هم وایي. مثلا 10 12 14 خوسۍ موږ یو ځای کوو، هغه د فارم دپاره برابرو تر څو یو ځای چې دی دا غویمه شي او یو ځای بلار بشي. په دې طریقه کې عموما هغه غواګانې چې هغه د تخمدانونه ضعیف وي، تخمه خوشې کوي او الکانه نیسي یا بې وخته تخمه خوشې کوي، په هغه وخت کې سپرمونه مري، نو د هغې سره هم دا مرسته کوي. نو دا یو جدول دی داسې، نو دا شنبه، یکشنبه، دوشنبه، سه شنبه، چهارشنبه او پنجشنبه او جمعه ده. مثلا په سهار کې تاسو پی جی اف ولګو. پی جی اف چې دی د پروسټاګلانډین هارمون دی، نو دا به سهار ولګوي. تاسو به وخت منخه کوي، مثلا 6 بجې، تر څو به دا نور پروګرام چې دی دا په 6 بجو تطبیق کوي. او بیا ماښام دی، ماښام چې دی ما کولی شي چې همغه خپل انټروال وساتئ. مثلا د کومه 6 بجې دا شو، که دغه هم په 7 ولګو دا سهار، نو ماښام به 7 ته برابروي. نو یوه چهارشنبه چې دی تاسو به یو ورځ به نښه کوي. مثلا د چهارشنبې په ورځ باندې تاسو چې وکړله د پروسټاګلانډین هارمون ولګو، دا به سهار کې ولګوئ. بیا به چې دی یوه هفته خالي پرېږدئ. راتلونکې هفته کې چې بیا د چهارشنبې ورځ راځي، بیا به چې ولګوئ، بیا به پی جی اف ولګوئ. بیا به د راتلونکې هفته بیا تشه پرېږدئ او هغې پسې بله هفته چې ده په هغې کې به چې ولګوئ، د جي نارچ هارمون ولګوئ تر څو تخمدان تحریک شي. دا به سهار کې ولګوئ. نو دا دوا چې دا پروسټاګلانډین، د 2 پروسټاګلانډین چې دي دا سهار کې دي، ورپسې دا چې دا بیا دا سهار کې ده. بیا دا هفته تاسو چې نه لګوئ، دلته را روانه هفته کې بیا په سهار کې تاسو چې لګوئ پی جی اف لګوئ. پی جی اف هارمون چې مخکې م لګولی او به ولګوئ. د ده نه وروسته چې دی بیا تاسو 48 ساعته چې دی چې کوئ دمه کوئ، او د 48 ساعته وروسته د جینارچ هارمون بیا لګوئ ماښام کې. او په سبا باندې چې دی بیا تاسو چې کوئ سهار وخت چې دی الکا کوئ. نو که غویمه وه هم الکا به کوئ، که غوا غیمه نه وه هم چې به وکړي تاسو به الکا وکړي. بعد د 2 میاشتو به وروسته تاسو چې وکړئ ټسټ به وکړئ، که غواګانې بلار به وي ښه تر ښه، که بلار مې نه وي دا طریقه به چې کوي بیا د سر نه بیا تکرار کوي. دا 50% چې دی د دغه وړ د اعتماد وړ ده. انشاءالله تعالی خوسۍ چې دی په دې کې غویمه کېږي او بلاربېږي مو سره خوا کې. نو د ده نه مخکې چې دی تاسو باید غواګان د خوسیو ته منرال ورکړئ، ویټامین A D E او K دا هم باید ورکړئ تر څو د ویټامینونو کموالی چې دی هغه په دې کې چې کوم کموالی د هغه باید پوره شي، او د هغې سره خوا کې باید دا هارمون نه ورکړي تر څو دغه هارموني سیستم د ده برابر شي.